د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د خپل راتګ په اړه یو څو شرطونه وړاندې کړي دي. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي زه خپل هیواد افغانستان ته ورستنیږم، خو یو څو شرطونه لرم چې باید طالبان یې ومني. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غني د افغانستان ته د بیرته راتګ لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی، خو نوموړي د خپل راتګ لپاره ځینې مشخص شرطونه وړاندې کړي دي. سرچینې وایي ښاغلی اشرف غني ټینګار کړی چې تر هغه څه وړاندې باید په هیواد کې د امنیت بشپړ او دوامداره وضعیت تامین شي. د هغه په وینا د خلکو د ځان مال او عزت خوندیتوب د هر ډول سیاسي بهیر او ملي مشارکت بنسټ جوړوي او پرته له سرتاسري امن څخه د هیواد پرمختګ ناشونی دی. د یاد شرط ترڅنګ ښاغلي غني د افغانستان د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو موضوع هم د خپل اساسي شرط په توګه یاده کړې ده. نوموړي باور څرګند کړی چې تعلیم او تحصیل د ټولنې د ثبات، اقتصاد ودې او روښانه راتلونکي تضمین دی او د زده کړو بنسټونه تړل کېدل د هیواد پر راتلونکي ناوړه اغیز لري. په راپور کې راغلي چې ښاغلی غني په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې کول د ملي پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ دی. د هغه په وینا ښوونځي او پوهنتونونه باید د جنسیت، قوم او سیمې له توپیر پرته د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر چارې.